سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ درنو زده کوونکو، بیا هم د OPD اکاډمۍ آنلاین زده کړو ته ښه راغلاست. هیله لرم چې تاسو ټول به راته روغ او جوړ یاستئ او تر دې دمه به د صحت په کالیو کې پټ وای. درنو زده کوونکو، موږ د کنټرول پینل برخه پیل کړې وه چې موږ د کنټرول پینل برخې اړوند دوه درسونه یا دوه لوستونه پای ته رسولي وو او مختلفو برخو باندې مو کار کړی وو. نن بیا هم ورځو د کنټرول پینل دریم لوست ته چې په دې برخه کې په ډیرو جالبو موضوعاتو باندې بحث کوو چې انشاءالله تاسو ته به ډیر مفید واقع شي. لومړی راځم کنټرول پینل پرانیزم. مثلا ما تیار دلته سرچ کړی دغه دی کنټرول پینل پرانیزم. کله مې چې پرانیستلو نو موږ ویلي وو چې دغه ټول هغه کوم اپشنونه چې ډېر اړین دي موږ لپاره هغه به ټول زده کوو. نو اډمنسټریټیو ټولز برخه کې زموږ لوست و، زموږ درس دغه ځای ته رسېدلی و، دې باندې کلیک کوم. دلته موږ کمپیوټر منیجمنت برخه کې چې کومه وه دې کې موږ سره و کار و، دې باندې کلیک کوم. نو په دې ډول سره موږ تیره ورځ دغه لوکل یوزرز او ګروپس کومه برخه چې وه دا موږ پای ته رسولې وه. نن راځو د همدغې برخې په ادامې سره تر ټولو بله اړینه برخه چې ډیوایس منیجر برخه ده دا زده کوم. دا ډیره مهمه ډیره اړینه برخه ده او انشاءالله دا ستاسو د کومه پرایویسي پالیسي چې ده، یعنې ستاسو مثلا تاسو خپل شخصي کمپیوټر لرئ نو دې کې حتما تاسو شخصي حریم هم لرئ چې دا د بل چا څخه وساتئ. نو دې لپاره د ډیوایس منیجر برخه ستاسو ټول امنیتي تدابیر او داسې نورې برخې کنټرولوي. ښه، اوس پوښتنه پیدا کیږي چې دا امنیتي تدابیر کوم دي، ګټې څه دي او مثلا د څه لپاره په ترتیب ګورئ. دغه برخه چې دا ډیوایس منیجر په دې ډول د کوم موضوعات تاسو څخه ښکاري دا ټولو برخو کې دا شریک دی. ښه، مثلا زه تاسو ته یو مثال وړاندې کړم. د مثال په ډول ستاسو خپل کمپیوټر دی، خو په دې کمپیوټر کې مثلا ستاسو یو بل ملګری دی، هغه CD ګانې راوړي یا DVD ګانې چې کومې دي په دې کې مثلا فلمونه ګوري، نورې ویډیوې ګوري یا د دې ترڅنګ مثلا ګیمونه پکې انسټالوي چې دا تاسو ته خوند نه درکوي چې مثلا په دې ډول سره دا برخه ادامه پیدا کړي. یعنې مطلب مې دا دی چې تاسو ته نور خوند نه درکوي چې دغه ملګری چې کوم دی دا تاسو سره په دې برخه کې شریک شي او ګټه ترې واخلئ. نو تاسو څنګه کولی شئ دغه کوم DVD یا CD روم چې دی دا ترې غیر فعال کړئ چې CD کار ونه کړي. چې دا ډیره جالبه موضوع ده چې تاسو یعنې په دې ډول سره کولی شئ نورې مختلفې برخې هم غیر فعال کړئ. د مثال په ډول کولی شئ تاسو کامره غیر فعال کړئ. مثلا ستاسو کمپیوټر ته انټرنیټ کنیکټ شوی دی، خو دې لپاره چې دا کمپیوټر تاسو د کور لپاره اخیستی دی او دې لپاره ډارېږئ چې مثلا یا انځورونه یا ویډیو ترې خپرې نه شي، نو تاسې حتما اړ کېږئ چې کامره چې کومه ده هغه غیر فعاله کړئ. نو په دې ډول سره تاسو کولی شئ له دغې برخو څخه دا برخې چې کومې ما یادې کړې دا غیر فعال کړئ. د مثال په ډول زه غواړم DVD روم چې کوم دی هغه غیر فعال کړم یا CD روم ځکه چې نه غواړم نور په دې CD روم کې څوک ګوتې ووهي یا هم د خپل CD چې کوم راوړي هغه پکې استعمال کړي. نو مثلا دغه برخه چې کومه ده DVD یا CD روم دغه باندې به ډبل کلیک وکړئ. اوس دلته چې کلیک مو کړو لاندې برخه کې دغه نومونه چې کوم دي مختلف راځي په هر کمپیوټر کې. دا ستاسو د کوم DVD روم چې ستاسو کمپیوټر کې دی د هغې ماډل نوم دی. نو دې باندې به کلیک وکړئ، وروسته به رایټ کلیک وکړئ، هغې وروسته ډیزیبل ډیوایس چې کوم دی دا به ووهئ. لومړی غواړم ثبوت سره تاسو ته وښیم. مثلا د دغه ځای بندوم، دا برخې ټولې بندوم. اوس وګورئ په ترتیب سره په دې ډول سره مثلا دلته دا زما عادي هارډ ډسک دی او دغه برخه چې کومه ده دا زما DVD روم دی چې DVD یا CD چې کومه ده هغه زه په دې کې انسټالوم. غواړم دا له دغه ځای څخه ورک کړم. مثلا که کوم څوک DVD راوړي یا CD راوړي زه ورته ویلی شم چې دا برخه خرابه شوې ده یا نوره کار نه کوي تر څو ترې بېغمه شم. نو زه څه کوم، راځم دغې برخې ته بیرته کنټرول پینل ته په دې ډول سره کنټرول پینل ته چې کله راغلم نو دغه DVD چې کومه ده دغه دې باندې رایټ کلیک کوم. اوس ډیزیبل ډیوایس وهم. ډیزیبل ډیوایس باندې چې کلیک وکړم نو تاسو به یس ووهئ، څو ثانیې به په تمه شئ تر څو دا غیر فعال شي. نو په دې ډول سره دلته یو د ډیزیبل علامه چې موږ تېر درس کې هم لوستې وه دا ښکاره کېږي چې دغه علامه کله پرې ښکاره شوه نو تاسو به مطمئن شئ چې دا غیر فعال شو. زه دا بندوم، بیرته راځم هماغه ځای ته. اوس به په دې ترتیب سره وګورئ مثلا کومه DVD روم چې و هغه له دغه ځای څخه شو ورک شو او دلته هم مثلا نشته نیټورک لوکیشن برخه کې. نو په دې ډول سره کولی شئ تاسو دا برخې ترې غیر فعال کړئ او خپل د کمپیوټر امنیت وساتئ.
یا مثلا غواړئ بیرته فعال کړئ، مثلا ځان لپاره بیا جوړ کړئ، بیرته به راشئ همدغه برخې ته، همدغه ډیوایس منیجر ډي وي ډي روم برخې ته، مثلا دغه برخه چې کومه دلته به راشئ، رایټ کلیک به وکړئ او انیبل ډیوایس به ووهئ. انیبل ډیوایس به ووهئ، بیا به څو ثانیې په تمه شئ تر څو فعال شي. تاسو ګورئ د ډیزیبل علامه ترې ورکه شوه. نو په دې ډول سره تاسو کولی شئ مثلا خپل د فلش ځای چې کوم دی هغه ترې غیر فعال کړئ. مثلا یو څوک د فلشونه راوړي ستاسو کمپیوټر کې استعمالوي یا داسې نور کارونه ترسره کوي او ستاسو کمپیوټر ویروسي کوي، نو تاسو غواړئ دا برخه غیر فعاله کړئ تر څه مودې پورې. نو دغه یو اس بي یا یونیورسل سیریل بس کنټرولر چې کوم دی دغلته به کلیک وکړئ او دلته همغه کوم یو اس بي روټ یا برخه ده هغه به ترې غیر فعال کړئ. مثلا دلته ما مختلف کنیکشنونه کړي، که زه دا غیر فعال کړم نو زما کوم ریکارډ چې روان دی هغه غیر فعالیږي، خو تاسو کولی شئ خپل د خوښې وړ هغه د یو اس بي کوم ځای چې وي هغه ترې غیر فعال کړئ. مثلا لکه یو اس بي هوب برخه چې وي یا داسې نور برخه ده ټولې ترې غیر فعال کولی شئ. په دې ډول سره بیا به فلش ستاسو کمپیوټر کې نه اخیستل کېږي، البته په موقتي ډول. یا هم مثلا ماشومان دي ستاسو کمپیوټر باندې روږدي شوي دي، مثلا کارتوني ګوري یا داسې نور مختلف برخې یا ګیمونه کوي پکې، نو تاسو غواړئ دا ساوند غیر فعال کړئ، یعنی نور باید آواز ونه باسي تر څو کومه هغه چې ده د دوی کومه علاقه چې ده هغه ترې کمه شي. نو دلته به راشه کلیک به وکړئ، ریل ټیک اډیو نه به کلیک وکړئ. په دې ډول سره مثلا دلته معلومات درکوي، خو که راشئ رایټ کلیک پرې وکړئ، ډیزیبل ډیوایس چې ووهئ، نو په اتومات ډول سره دغلته د ساوند برخه چې کومه ده د سپیکر د غیر فعالیږي او بیا به آواز ستاسو کمپیوټر څخه بهر طرف ته نه ځي. او په دې ډول سره مثلا یا کیبورډ غیر فعال کولی شئ، څوک ګوتې پکې ونه وهي، یا په دې ډول سره کامرا، بلوتوت، یعنې ټولې برخې دلته شتون لري، دا تاسو څه کولی شئ غیر فعالې کولی شئ. هیله لرم دا درس تاسو ته جالب واقع شوی وي او انشاءالله ګټه ترې واخلئ. په بل لوست کې هم په ډیره مهمه موضوع باندې چې ډیسک منیجمنت برخه ده هغې باندې